او په پورا پاکستان کې به ریلیز وباسئ چې په هغې کې به یوه جنډه د پاکستان لګېدلې وي چې هغه د پاکستان نښه ده او دویمه جنډه به د پاکستان تحریک انصاف لګېدلې وي چې هغه د انقلاب نښه ده. نن زه شکریه ادا کوم چې د NA2 د PK پور عوام د سمندر په شکل کې راوتی دی. نن منګه د دې ځای نه دا پیغام جاري کوو چې د عمران خان آواز د حق آواز دی. د عمران خان آواز چې راوځي دا هواګانې څیري، دا غوږونه څیري او په زړونو کې ښخېږي. او نن چې دغه آواز په زړونو کې ښخ شو دی، خلک لکه د سمندر په پاکستان کې راوتی دی. دا پیغام نن دنیا ته ورکوم، د پاکستان ادارو ته ورکوم چې حقیقي ازادي قوم له ورکوي د عمران خان په شکل کې، د عمران خان د لیډرشپ په شکل کې. انشاءالله حقیقي ازادي به قوم نن دې ته تیار دی. قوم نن 24 کروڑ عوام نن راوتی دی، غواړي چې قید اعظم د ملک دا ټوټه دا ځمکه حاصله کړې وه، خو حقیقي ازادي قوم ته نه ده میلاو شوې. نن قوم 24 کروڑ عوام غواړي چې د عمران خان د لیډرشپ په شکل کې دی قوم ته حقیقي ازادي میلاو شي. او دا حقیقي ازادي به انشاءالله لاس اوچت کوي. غواړو ډېره مننه.